چیرته دی استاده میگم چې یاد ولګه سلامونه استاد لګو درې کنه خبره سره کوم مجاهد لګراوله کیمرا سلام علیکم څنګه یې استاده یو خبرونه د دوه خبرې سره کومه چیرته روانې څنګه وخېږم دلته زه دلته ها درنو لیدونکو تاسې راځئ دغه استاد سره غږیږو دا د کوم ځای نه راغلی استاد دلته چې وخېږم کومه چې وخېږم خاطرو طریقه ماته نه یاده خپه چېرته کېدم نو دغه ځای نشته نو زه چېرته وخېږم اوس یې چل یاد کړه استاد څنګه یې خیر درو جوړ یې تکړه مجاهد دغلته راشه دغلته راشه چې خبرې ورسره کوو خیر صاحب ته هم په خیر راغلې ستړی مه شي ښه خواست یې دواړه څنګه یې فضل د خدای د کوم ځای نه راغلې ولا ننګرهار نه وروره ننګرهار نه چېرته ځئ دغه لرګي باروي لرګي باروئ نه لرګي مو اخیستي دي که څنګه لرګي دلته بل چا دي موږ په ګرا بارو کابل ته وړو کابل ته وړئ څو روپۍ ورسره خبره کړې ده ولا موږ خروار کې حساب و خروار حساب خروار کابل ته په څو خېجوئ خروار 5.5 سوه 5.5 استاد دغه د موټر په خاطرو کې یو خاطره راته وکړه چې یو خاطره راته ووایه کله چې د شپې دې مزل کړی یو خوب وړی یا بل شی جالبه غوندې خاطره راته ووایه څنګه والا د مونږ خو ټولې خاطرې دي ګوره شپې مزل ټول مونږ شپې د مزل وروره بس سخت دی که اسانه والا څوک چې عادت دی هغه ته اسانه ده که څوک عادت نه وي هغه ته سخته ده سخته ده زما کور خو دلته نږدې دی خو ته چې کار وکړې غرمه ما سره تېر کړې بیا به ځئ ډېره مننه پوره څه پیغام لري درنو هېوادوالو ته دا بس دا پیغام دی چې وروره ښه ژوند ښه وخت باندې والا اخلاق شفاق ژوند وکړو ډېره مننه یو پوښتنه زما ذهن کې پاتې شوله هغه دا ده چې کلیوالي ژوند ښه دی که ښاري یاره یو خبره ده وروره چې اطرافي ښه ژوند دی اطرافي ښه ژوند دی دا سهار ته خوند درکوي ولې هغه سهار ده بلکل ښه شپه پکې وکړه سهار به ځې که یاره اوس انشاءالله ځو نو روان یو که ګاډی بار شو لاړ وشو که بار نشو سبا به لاړ شو شپه ده نو بیا ډېره مننه ښه سفر ولرئ خدای مو سلامت لري ډېره مننه کور مودن درنو ملګرو دا د غټ موټر ډریورو او ډېر ښه خبرې سره وکړې کور یې ودان الله مو مل شه درنو لیدونکو زموږ خپرونه هم د همدې مرکې سره پای ته رسیږي تر هغه چې یو ځل بیا زه محراب ګل مخلص او عزیز ارمان ستاسې درانه چوپړ ته حاضرېږو په لایزال څښتن تعالی مو سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان